امارت پیژندنه شپږم درس. امارت د ښکلاګانو روڼ تعبیر دی، امارت د شهداو سپین مسیر دی. خبرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، په پنځم فصل کې د اسلامي امارت د لومړنۍ واکمنۍ لاسته راوړنې اورو. د اسلامي امارت د لومړنۍ واکمنۍ لاسته راوړنې په دریو برخو کې خلاصه کولی شو. اول، له دیني او معنوي اړخه د اسلامي امارت لاسته راوړنې. دویم، ملي او اجتماعي خدمتونه. دریم، ودانیز او انکشافي خدمتونه. لومړی، له دیني او معنوي اړخه د اسلامي امارت لاسته راوړنې. د اسلامي امارت تر ټولو ستره کارنامه د اسلام د سیاسي حاکمیت احیا او اسلامي نظام د لوېدلي بیرغ راپورته کول و. تاسو ته بهترینه معلومه ده چې په وروستیو پیړیو کې په اروپا کې د سیکولریزم له ودې سره په ټوله نړۍ کې د دین په نوم حاکمیت یوه ناچله خبره وګرځېده، خصوصا د عثماني دولت له سقوط وروسته چې د مسلمانانو زوال پیل او اسلامي امت په نړیواله کچه د لویو تصمیمونو له دریځ څخه وغورځول شو. نړیوالو ابرقدرتونو په دې اتفاق وکړ چې هیڅکله باید د اسلامي سیاسي حاکمیت ته اجازه ورنه کړی شي. په شلمه پیړۍ کې په بېلابېلو هیوادونو کې د اسلامي نظام د جوړولو لپاره مختلف سیاسي، دعوتي او نظامي حرکتونه پیل شول، خو هیڅ ډله ونه توانېده چې دې هدف ته ورسیږي. ځینې ډلې له خپل مسیر څخه منحرفې شوې، ځینې د حاکمانو سیکولر نظامونو لخوا وځپل شوې، ډېرو یې په امت کې اعتبار او ملاتړ پیدا نه کړی شو، نو ځکه یې هڅو عملي نتیجه نه درلوده. خو د افغانستان اسلامي امارت په دې وتوانېد چې یو ځل بیا ان الحکم لله د حکم پر اساس د الله تعالی پر ځمکه الهي نظام اعلان او شریعت پیاده کړي. هغه څه چې مسلمانانو وروسته له ډېرو کلونو د اسلامي نظام د عملي مصداق او بیلګو په حیث ولیدل او د ټولنې په سالمیت، مسؤلیت او سعادت کې یې اساسي نقش درلود. په لاندې ډول د اسلامي حکومت او د قرآن د حاکمیت رسما اعلانول، الهي قانون شریعت د ټولو معتبر مرجع په حیث ټاکل، د ټولو قوانینو مقررو او لوایحو اصلاح او غیر اسلامي مواد ترې حذف کول، سیاسي زعامت مؤمن او صالح قشر ته سپارل، بالمقابل بدکاره، لیبریال، کمونیسټ او کفرپلو اشخاص د زعامت له مقامه شړل، د قضایي نظام بشپړ اسلامي کول، اسلامي عدالت تامینول، د شرعي حدود او قصاص اجرا کول او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر عملي اجرا، د لمانځه، روژې، حج، عشر او زکات او نور عباداتو ځانګړي او په رسمي کچه اهتمام، د غلا، قتل، قطاع الطریقې، ګډوډۍ او ظلم له منځه وړل، د فرهنګي او نشریاتي برخې اصلاح کول او د ناروا نشریاتو او فحش فلمونو ممنوعیت، د اقتصادي سکتور اسلامي کول، د سود، احتکار، ناروا معاملاتو او نورو مالي انحرافاتو ختمول، د حکومتداري سکتور په اسلامي اساساتو عیارول، د اداري فساد، رشوت، غصب، اختلاس او له بیت المال څخه د ناروا استفادې کلتور له منځه وړل، د چارواکو او حاکمانو د امتیازي مرفع ژوند، فضول خرچي او تشریفاتي القابو کلتور له منځه وړل، په حکومتي او تعلیمي ادارو، کارځایونو او اجتماعي ژوند په نور ډګرونو کې د ښځو او نارینهو ترمنځ ناروا اختلاط ختمول، د شرعي حجاب ترویج او تطبیق، د جاهلي رواجونو او ډول ډول خرافاتو او بدعتونو ختمول، د شرابو، چرسو، بنګو، کوکنارو او نورو مخدره موادو ختمول، د ښځو د اسلامي حقوقو د اعادې کوشش، په میراث کې د برخه ورکول او په بدۍ کې د نه ورکول لپاره اجرت، د معارف په سکتور کې لازم اصلاحات راوستل او په اسلامي مفکوره د نوي نسل روزلو ته خاصه توجه، د مدرسو او مساجدو خدمت، د لویو لارو په امتداد او په حکومتي ادارو خصوصا وزارتخانو کې د مساجدو تاسیس، د قومي، لساني، سمتي او نژادي جاهلانه تعصباتو تردید، بهرنی سیاست او له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې د اسلامي اصولو په منهج برابرول، د شریعت له هدایاتو سره سم د اهل ذمو د ټولو حقوقو رعایت، په نړیواله کچه د اسلامي اخوت هیر شوي مفهوم را ژوندی کول، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له مسلمانانو سره خواخوږي او د امکان تر حده د مظلومو مسلمانانو مرسته او لاسنیوی، په هیواد کې د بهر فحش خپرونکو کړنو او تبشیري فعالیتونو په کلکه مخنیوی، دغه راز ګڼ نور دیني او اصلاحي خدمتونه. اتحاد کړی زنځیر دی
امارت مو د شيوخو خانقاه ده امارت د دویم اجتماعي او ملي خدمتونه. د اسلامي امارت له سرو کارنامو یوه هم افغانستان ته یو ځل بیا د سرتاسري امنیت راوستل و. له امارت وړاندې افغانستان د نړۍ په کچه ناامنه سیمه ګڼل کېدله، خو د امارت په راتګ سره داسې امن راغی چې مثال ورباندې ویل کېده. د هیواد په ټولو سیمو، ښارونو، لارو، کلیو او اطرافو کې د خلکو سر، مال او عزت په امن شو. په کوم لارو کې چې پخوا چا په سپینه ورځ سفر نشو کولی، د امارت په راتګ سره له لوی مقدار پیسو سره پرې د شپې او یوازې تګ راتګ کولی شو. د امن راتګ د حدودو او نورو شرعي اقداماتو برکت و چې هر چا پرې اعتراف کاوه. اسلامي امارت دغه راز د ګوندونو، جګړه مارانو او قومي متعصبینو لخوا په سمتونو او د قدرت په جزیرو ویشل شوی افغانستان یو ځل بیا له سره متحد او یو موټی کړ. زموږ په معاصر تاریخ کې امیر دوست محمد خان او امیر عبدالرحمن ته له دې عمله امتیاز ورکول کیږي چې د هیواد د متحد کولو په برخه کې مهم کارونه کړي. اما که موږ وګورو د یادو پاچاهانو په زمانه کې افغانستان دومره نه و پاشل سوی لکه د اسلامي امارت له راتګ وړاندې چې تقسیم شوی و. یوازې کابل ښار کې 5 واکمنۍ موجودې وې. دغه راز د هیواد ټول لوی ښارونه لکه هرات، مزار شریف، ننګرهار، کندهار، غزنی، کندوز، خوست او نور ولایت د بېلابېلو قومندانانو لخوا اداره کېدل. خو اسلامي امارت د قدرت دغه جزیرې ختمې او د کوسواکۍ او ملوکتوافي ټغرې ورټول کړ. هیواد یې تر یوه بیرغ، یوه قومنده او متحد حاکمیت لاندې راوست او د کابل واک او ځواک یې یو ځل بیا پر ټول هیواد تثبیت شو. اسلامي امارت هیواد له تجزیې وژغوره. د ملت ترمنځ د قومي، لساني او سمتي عصبیتونو کوم درزونه رامنځته شوي وو هغه محو کړل او ټول افغانان یې د اسلامي اخوت او ملي وحدت په غیږ کې راټول کړل. د هیواد استقلال او د پریکړو خپلواکي یې داسې خوندي کړه چې شاید افغانستان په نږدې لسیزو کې کله هم تر دې حده د بهرنیو زبرځواک او ګاونډیانو له تاثیر او نفوذ څخه نه وي فارغ شوی. د دې پر ځای چې لویو پریکړې د زبرځواکونو د رضایت یا سترو سیالیو په تناظر کې وشي، د تصمیم سرچینه یوازې سپېڅلي اسلامي نظام او د مؤمن ولس ګټې وې. اسلامي امارت د هیواد ټول سرحدات خوندي کړل. د ګاونډیانو لخوا د افغانستان د خاورې د غصب مخنیوی یې وکړ. ملي شتمنۍ لکه ځنګلونه، معدن، تاریخي اثار او عام المنفع حکومتي زیربناوي چې د هرج او مرج په کلونو کې لوټ تالان پرې ګډ و، د اسلامي امارت لخوا یې نه یوازې کلک محافظت وشو بلکې د ورته رسېدلو زیانونو د جبري او بیا رغونې لپاره یې هم هڅې کېدلې. اتحاد کړی زنځیر دی، اتحاد کړی زنځیر دی. امارت دا پر هر ژلو زړو درمل دی. امارت دریم ودانیز او انکشافي خدمتونه. د ویجاړو لارو ترمیمول او جوړول. د افغانستان لوی لارې چې د شروي ټانګونو تګ او راتګ او اوږدو جګړو له امله خرابې شوي وې، اسلامي امارت یې په لومړي ځل بیا رغولو او ترمیم ته مټې راونغښتلې. په دې لړ کې د کابل کندهار، د کابل له اړخه تر دشت توپ او د کندهار له اړخه تر جلدک پورې اساسي ترمیم شو او په نورو برخو کې لوی پلونه جوړ او د جغل اندازې په مټ هواره شو چې ورسره د 14 ساعتونو سفر 8 ساعتونو ته راټیټ شو. د کابل جلال آباد لاره له کابل څخه تر ماهیپور او د جلال آباد له اړخه تر لغمان دوسرکي اساسي ترمیم شوه. د کندهار لار تر دلارامه ترمیم او د کابل ګردیز لاره هم د دغګيري او تر ډیره حده ترمیم شوه. له دې پرته د کابل، کندهار، هرات، خوست او غزنی ښارونو واټونونه او د ښار داخلي سرکونه هم تر ډیره حده ترمیم شول. اسلامي امارت په وروستیو کې د حق العبور عواید سرک سازي ته ځانګړي کړل او سرکونو جوړولو لپاره 3 کلن پلان ترتیب کړ چې د امریکایي یرغل له امله نیمګړی پاتې شو. د ودانیو جوړول، اوږدو جګړو اکثر حکومتي او د عامه خدماتو ودانۍ هم په یو مخیز یا نسبي ډول تخریب کړي وې. اسلامي امارت په ولایاتو کې د زیانمنو حکومتي ودانیو له ترمیم پرته په کابل کې د تجارت، هوانوردۍ، زراعت، فواد عامه، عامه روغتیا وزارتونو ودانۍ، دغه راز دولتي او د معارف مطبعې، ملي موزیم، د کابل پوهنتون لیلیه او تدریسي خونې، د پلي چرخي محبس، د کابل ګمرک، دولتي هوټلونه او ډیر نور ودانۍ ترمیم او ګټې اخیستنې جوګه کړي. په اکثرو وزارتونو او ولایت حکومتي ودانیو کې چې پخوا مساجد نه ول، مسجدونه جوړ شول. په ډیرو ښارونو کې عیدګاوې آبادې شوې. د امریکایي یرغل نه وړاندې د هیواد په بېلابېلو
بیلابیلو برخو کې 45 مساجدو چې ټولې لازمي اسانتیاوې یې درلودې کار روان او د بشپړېدو په حال کې و. په دې برخه کې یوه مهمه پروژه په کندهار کې د عیدګاه او جامع عمر په نوم د لویې مدرسې د جوړولو 3 کلن پلان و چې د عیدګاه جوړولو کار یې تر ډېره حده بشپړ شو. د برېښنا په برخه کې اوږدو جګړو د افغانستان د نورو ښارونو غوندې د پلازمینې کابل د برېښنا سیستم هم له منځه وړی. تر ځمکې لاندې د برېښنا لیني شبکې ختمې شوي او له بندونو د برېښنا لیک پایې هم له منځه تللي وي. اسلامي امارت لومړی د سروبي، نغلو او ماهیپور د برېښنا ظرفیت لوړولو باندې کار پیل کړ. ورپسې د پایو په نسب سر په عجل ډول د 50 میګاواټه برېښنا د انتقال ظرفیت لرونکي لین تر کابله وغځوه. وروسته د یادو 3 واړو بندونو برېښنا سره توحید او کابل ښار یو ځل بیا په بشپړ ډول له برېښنا برخمن شو. د هلمند له کجکي څخه کندهار او لښکرګاه ته د برېښنایي پای نسب او برېښنا ورسول شوه. هرات او د افغانستان شمالي ولایتونه د برېښنا راوصل لپاره له ترکمنستان سره قراردادونه وشول چې اندخوی ته برېښنا ورسېده او تر جوزجانه پورې د پایو د نسب کار هم تکمیل شو. په نورو ولایتو کې هم د برېښنا د تولید ظرفیتونه لوړ او په ځینو ولایتي مرکزو کې د ډیزلي برېښنا د تولید او توزیع کار ترسره شو. د بیارۍ په برخه کې مهم کار دا و چې په هلمند، کندهار، بغلان، کندوز او ننګرهار ولایتو کې چې منظم نهري سیستمونه لري پخوا اوبه او کرنیزې ځمکې د زورواکو لخوا قبضه شوي وي او یوازې شخصي استفاده ترې کوله. اسلامي امارت نه یوازې دا ځمکې د زورواکو له قبضې ویستلې بلکې د بیارۍ په برخه کې د اصولو په رعایت سره ډېرې شاړې ځمکې هم له اوبو برخمنې شوې. اسلامي امارت د هلمند د نهر سراج او د لغمان د نهر کریم پروژه د احیا او په کامه کې د اوبو بند جوړولو چې ورسره به د کامې او کوشتې ځمکې خړوبې او 45 میګا پلان درلود. یاد پلانونه د اسلامي امارت مشرتابه مقام تصویب او سروېګانې یې ترسره شوي چې د امریکایي یرغل له امله یې کارونه ترسره نه شول. د قانون په برخه کې له بدخشان او پنجشیر پرته د ټول هیواد قانونونه لوټ او تالان څخه محفوظ او له شخصي قبضو وایستل شول. هلمند کې د رخام، لوګر او خوست کې د کرومایټ، ننګرهار کې د شوګاني او سپین مرمر، کیاندره کې د سرو زرو، پلخمریک، هرات او غوربند کې د ډبرو سکرو، شبرغان کې د غاز او سرپل کې د تیلو له زیرمو استخراج پیل شو چې نه یوازې خلکو ته پکې کار پیدا کوونکي د حکومتي عوایدو په برخه کې مهم رول درلود. کومې فابریکې او تولیدي منابع چې په جګړو کې زیانمن شوي د صنایعو وزارت په هڅو بیا ورغول شول. د بیلګې په توګه د مزار شریف د سری ګوډ او برق فابریکه چې پخوا یې 40 ساعته کې د 50 ټنه کود د تولید ظرفیت درلود، له ترمیم وروسته یې ظرفیت 200 ټنو ته پورته او 4500 کارګرانو ته پکې د کار زمینه برابره شوه. په الخمري کې د غوري سیمنټونو فابریکه چې پخوا یې تولید 40 څخه تر 50 ټنو وروسته یې تولید د ورځې په حساب 400 ټنو ته لوړ شو. په کندوز کې د سپینزر شرکت اړوند د حلاجي او غوړیو جوړولو فابریکې، د غراس په هلمند کې د بس تصدیح اړوند حلاجي چې د غوړیو، صابون او ګونجاړي تولید یې درلود په ډیر ښه شکل فعال شوې چې ورسره نه یوازې په کندوز، تخار، بغلان او هلمند ولایتو کې د پنبه دانې کښت زیات شو بلکې بزګرانو او کارګرو ته د ګټې وټې پراخ موقع هم رامنځته شول. د مخابراتو په برخه کې اسلامي امارت داسې مهال پر کابل حاکم شو چې افغانستان د نړۍ د اتصالاتو له شبکې وتلی. پخوانی انالوګ سیستم چې له ځایه هم ډیر زوړ او پارسود و، 80% له منځه تللی و. درباني له وخته له نړۍ سره د کابل اړیکې یوازې د مایګروپ 120 کاناله د سکا په مټ د پېښور د تلیفوني سیستم سره د اتصال له لارې په 2 کوډ نیول کېدل. اسلامي امارت په لنډه موده کې نه یوازې 3 کوډ یو ځل بیا فعال کړ بلکې په کابل کې 12,000 لینه ډیجیټل سیستم توزیع ترسره شوه ترڅو هیوادوال په مستقل ډول له نړۍ سره صادره او وارده رابطه ولري. په هرات، کندهار، جلال آباد او خوست ښارونو کې هم د ډیجیټل ټلیفون شبکو چې زرګونه لینه ظرفیت یې درلود په فعالیت یې پیل وکړ. د غراس په کونړ، غزني، هلمند، فراه، کندوز او ګڼو ولایتي مراکزو کې هم د همدې سیستم غځول تر کار او پلان لاندې وو. هېواد ته په پراخه کچه ګرځنده سټلایټ ټلیفونونه راوارد او خدمت ته وړاندې شول. په روسیې کې د مخابرات وزارت په ابتکار له یوه امریکایي شرکت سره په توافق د افغان بیسیم شرکت رامنځته شو چې د 140 میلیونو ډالرو په پانګونې سره د 2 کلونو کې د 3 لکه موبایل ټلیفون د توزیع او فعالیت کار ترسره کوي. خو د نړیوالو بندیزونو له امله دغه پروژې نیمګړې پاتې چې بیا له امریکا یرغل بعد د بندیزونو له پورته کېدو وروسته اجرا شوه. د اسلامي امارت د هوانردۍ وزارت چې د ملکي او نظامي اړخو برخو مسؤلیت یې درلود نه یوازې د هوایي ډګرونو په ترمیم کې مهم اقدامات وکړل بلکې په جګړو کې زیانمنې او د ټوپکیانو لخوا په شخصي ډول کارېدونکي سرخۍ کې راټولې او د ترمیم هڅې یې پیل کړې.
چې په پایله کې نه ترانسپورټي الوتکې 14 جنګي الوتکې او 19 بېلابېلې سرخې کې چې په جګړو کې زیانمنې او له پرواز پاتې وې ترمیم او خدمت ته چمتو شوې چې مشخصات یې په دې ډول وو. ترانسپورټي الوتکې 3 انتونوپ 12 څلورم انتونوپ 22 دویم انتونوپ 26 جنګي الوتکې 8 میګ 21 3 سو ام 420 پنځم سو 22 سرخه کې شپږم مئی 8 مئی 15 ال 9 دغه راز د جلال آباد کندوز نیمروز فاریاب بادغیس هلمند او خوست هوایي ډګرونو له ترمیم او جوړولو نه پرته په ننګرهار کندوز د هرات رباط سنګي نیمروز او د غزني جنډه کې رادار سیستمونه هم نصب او فعال شول. د داخلي هوایي ډګرونو ترمنځ خپلمنځي ژوندۍ رابطه یو ځل بیا فعاله شوه او په وروستیو کې د 8 میلیونه ډالرو په سرمایه ګزارۍ د خواجه زرواش هوایي ډګر کې VSAT چې ورسره د هوایي ترافیک د رهنمایي ظرفیت لوړ او له هېواده د تېرېدونکو الوتکو شمېر 6 برابره اوچت. د معارف په برخه کې وړاندې وویل شول چې شوروي یرغل او کورنیو جګړو په هېواد کې نه یوازې د معارف سیستم له منځه وړی و بلکې د اکثرو مکاتبو او تعلیمي ادارو ودانۍ هم ویجاړې او یا لوټ شوي وې. اسلامي امارت په لنډه موده کې په دې وتوانېد چې په ټول هېواد کې 2300 لومړني منځني او ثانوي ښوونځي فعال او شاوخوا 1 میلیون زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د معارف همدا بهیر همداسې کال په کال د پرمختګ په حال کې وو. د معارف په برخه کې بله لویه لاسته راوړنه دا وه 1100 باب دیني مدرسې نوي جوړې او سلګونه زره دیني طالب العلمانو ته پکې د زده کړې زمینه برابره شوه. په دې مدرسو کې له ګڼ شمېر نهاري طالبانو علاوه د 100,000 په شاوخوا کې لیلیه طالبان هم اوسېدل چې دا د افغانستان په تاریخ کې د دیني زده کړو د انکشاف په برخه خورا مهم ګام و. د اسلامي امارت لخوا تر ټولو پراخ تشکیلات او تر ټولو لوړه بودیجه د معارف وزارت لپاره ځانګړې شوې وه. معارف وزارت د تعلیمي ادارو لپاره نوي نصاب تیار او د کتابونو په چاپ یې جدي کار پیل شو چې د یو کال په جریان کې 80 عنوانه ضروري کتابونه د 3 میلیونو تیراژ چاپ او دا سلسله روانه وه. امارت زیار مل سیوری دور بل دی امارت د سرشندونکو د معارف په شان د لوړو زده کړو په برخه کې هم اسلامي امارت له صفر څخه کار پیل او د 100 کلونو په جریان کې ستر خدمتونه ترسره کړل. د اسلامي امارت له حکومتۍ وړاندې د کابل پوهنتون د جنگ ډګر او یوه برخه د حزب وحدت د قومندان شفیع دیوانه مرکز و چې اسلامي امارت یې له فعالولو وړاندې لومړی د انسانانو هغه هډونه له ودانۍ ویستل چې دلته سلخ شوي وو. خو لږ وروسته د همدې پوهنتون له 3000 لیلیه محصلینو پرته زرګونه نهاري محصلین درلود او ټول پوهنځي یې فعال شوي وو. د اسلامي امارت د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف د پوهنتونونو په شمول مجموعاً د 12 تحصیلي مؤسسو تدریسي خدمات ترسره کول چې لسو یې د لیسانس په کچه کدرونه روزل او 2 د ماسترۍ پروګرامونه هم درلودل. د روغتیا په برخه کې له فعالیت لوېدلې معالجوي او قیوي سیستم یو ځل بیا احیا او فعال شو. په کابل او ټولو ښارونو کې ملکي روغتونونه د مور او ماشوم د حفظ الصحه یا MCH کلینیکونه د وینې بانک د ساري ناروغیو د مخنیوي مراکز فعال شول. د پیلیو، مالاریا، تبرګوز، ګولورا او نورو ناروغیو په وړاندې د مبارزې فعالیتونه په نورمال ډول ترسره کېدل. دغه راز د روغتیا وزارت لخوا د جګړې د ټپیانو د درملنې لپاره د کابل او کندهار له پوځي روغتونونو پرته ګڼ شمېر سیار کلینیکونه هم ایجاد شوي وو. اسلامي امارت د حکمداري او قوانینو د اصلاح په برخه کې هم مهم ګامونه واخیستل. د ټولو حکومتي قوانینو اصلاح ته یې کمیټه وټاکله. د قانون پوهانو او علما کرام له نظره یې تیر او په اسلامي شریعت یې حرص کړل. غیر شرعي مادې پکې اصلاح او تعدیل کړي. دغه کمیټې 40 حکومتي ادارات له جملې د 18 ادارو اړوند تقنیني اسناد نهایي کړل چې له تشویح وروسته تطبیق ته وړاندې شول. د نورو ادارو د تقنیني اسنادو په اصلاح هم په چټکۍ کار کېده. د فرهنګ او رسنۍ په برخه کې هم مهم او د پام وړ اقدامات ترسره شول. کابل موزیم، کتابتونونه، ارشیفونه او نور فرهنګي مراکز چې 80% اثار یې پخوانیو جګړه مارانو چور کړي وو پاتې یې محفوظ او د بیا رغونې کارونه یې پیل شول. له مرکزي شریعت غږ راډیو پرته په بېلابېلو ولایاتو کې 14 پایې نور راډیوي سیسټمونه هم فعال شو چې په محلي کچه خپرونې کولې.
په مطبوعاتي برخه کې د شریعت اونیزه هیواد ورځپاڼه، انیس ورځپاڼه، کابل ټایمز اونیزه، په کندهار کې طلوع افغان ورځپاڼه، د مزار شریف بیدار ورځپاڼه، په ننګرهار کې ننګرهار ورځپاڼه، په هرات کې اتفاق اسلام ورځپاڼه، په بېلابېلو ولایت کې محلنۍ جریدې لکه سنایي، وړانګ، کندوز او داسې نورې نشریې بیا پیل شوې. دغه راز خلافت مجله، کندهار مجله، امارت الاسلامیه، عربي او انګریزي مجله او د روغتیا وزارت، دفاع وزارت، سترې محکمې، علومو اکیډمي او نورو ځینو وزارتونو خاصې خبرونې په منظم ډول چاپېدلې. یاد شوي موارد د اسلامي امارت د لومړۍ دورې خدماتو له جملې میشتمنه خوروار ګڼل شو چې د کتاب احتصار ته په پام سره مو په لنډو بیان کړل. دا ټول خدمتونه په داسې حال کې ترسره شوي چې اسلامي امارت نه یوازې د مخالفینو په وړاندې په جګړه کې ښکیلو بلکې نړیوالو بندیزونو هم د انکشافي خدماتو په برخه کې مهم خنډونه ایجاد کړي وو. د شپږم درس پای. امارت دا ګران شهید منصور پر هر دا امارت زړه زموږ د لوی زعیم امیر دی. امارت د ښکلاګانو روڼ تعبیر دی. امارت د شهداو سپین مسیر دی. امارت څه دی خو د وطن ته ژمن دی.